دغونه ژلۍ ده څو دانې مې راواخیستلې ورته وګورئ بیخي ناولاده ژلۍ هغسې وضعیت دی. 4 بجې دي د ماسپښین کندهار کې دغه رقم ژلۍ اوري اسمان ته وګورئ الله دې خیر پېښوي ډېر خطرناکه وضعیت دی باران واوره او ژلۍ هر څه سره ګډ معلومېږي خدای دې خیر پېښوي خیر هغه د وینې ژلۍ ده ډېره غټه غټه ده غږ به یې تاسې اورئ هسې باد هم ورسره دی هغسې وضعیت دی بیخي دومره غږ دی چې زه خپلې خبرې نه اورم خیر خدای خیر 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 زما موټر ته وګورئ دغونه ژلۍ ده څو دانې مې راواخیستلې ورته وګورئ بیخي ناولاده ژلۍ دې ته وګوره څونه ژلۍ ده اوس بیا داسې شو چې باران شو سړک خو وینې ژلۍ هر څه ګډ وډ دی باران او ژلۍ او اولاده کال دی چې بیخي سړی اریان پاتې شي باران ژلۍ باد هر څه سره ګډ دی په یوه ګړي باندې بیا داسې دغه توی کړلې اوبه وګورئ اوبه و پاڼې و شان یې راوړل ورته وګوره دې چې ول هغه مکمله اوبه سولې داسې یخ هم دی دا باران داسې یخ لګېږي اوس باران په ګډ شو باد هم ډېر زیات ورسره دی زه یې مکمل لوند کړلم وته بیخي زیاته سوې ده ورته وګورئ اوس هم اوري نو داسې یو وضعیت جوړ شو الله دې خیر کړي وینې مکمل یې لوند هم کړلمه نو اوله وارې چې داسې غټه غټه ژلۍ وسول هغه بعده دستي باران پسې پر شروع شو نو یو دم داسې ډېرې اوبه راغلې نو کېدای شي په ډېرو ځایو کې اوبه ډېرې راغلي نو داسې مکمل لوند کړلمه اوس دلته کړکۍ کې ورته ولاړ یم چې څه پېښېږي اوبه بیخي ډېرې راغللې وینې هغه دې بیخي پر ګیټ واوښتل یعنې هغه مینهوال ته نه برابرېږي ځان ډېرې دلته ورته وګورئ نو الله دې خیر پېښوي تاسو دعاوې کوئ